ښځه د اسلام په پلوشو کې. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ، هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغه یې د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورة النساء. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې لخوا وړاندې کیږي. په نړیواله کچه د کورني تاوتریخوالي قربانیان په لویه کچه ښځې دي چې د تاوتریخوالي خورا سخت ډولونه هم دوی تجربه کوي. په وروستیو کلونو کې د خپرو شویو راپورونو له مخې ویلی شو چې د ښځو پر وړاندې تر 90% زیات تاوتریخوالی د کور په چاپریال کې کیږي. ولې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟ څنګه یې مخه ونیسو؟ د اسلام له نظره په ښځو باندې تاوتریخوالی کوم جرم لري؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به مو ښځه د اسلام په پلوشو کې خپرونه تاسو ته ځواب کړي. درنو اورېدونکو، ستړی مه شئ، هیله ده تاسو به روغ او صحتمند وئ. په نننۍ خپرونه کې له موږ سره مولوي صاحب عبدالصمد مولیا، مدني فعال ناظر روښان، او ترڅنګ یې قومي مخور سمیع خان زدران، او ترڅنګ یې بل قومي مخور چې وزیر خان افغان دي. تاسو څلور ورته په خپرونه کې هرکلی وایي. ډېره مننه. که لومړی په پوښتنه مولیا صاحب تاسو ته مراجعه کېږي، که څه هم هر کال د نورو نړۍ په څېر په افغانستان کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېږي، خو بیا په پښتني ټولنه کې او عموما په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تشدد، تاوتریخوالی دا بیخي زیات دی. لامل یې څه دی؟ جناب درمان صاحب، د ژمن رادیو اورېدونکو او زما نږدې همکارانو ملګرو، د میز ګډونوالو جناب روښان صاحب، زدران صاحب، افغان صاحب، جناب درمان صاحب، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل شانه دې وکړي چې په زړونو باندې قبول او منظور وګرځوي. جناب درمان صاحب ډېره مهمه پوښتنه دې وکړه. دا د ښځې نړیواله ورځ یا د ښځې د حقوقو د نړیواله ورځ، دا اصل کې موږ ته پیغمبر علیه السلام د 1500 کاله مخکې کېږي. د حجة الوداع په موقع باندې چې کله پیغمبر علیه السلام وداع ځکه ورته وایي چې اخري حج پیغمبر علیه السلام کړی دی، او پیغمبر علیه السلام ټول عمر کې یو حج کړی هم ده. ځکه د هجرت زمانه وه، بیا چې راغلل هغه ټایم کې بېرته مکه مکرمه یې چې فتح کړله، هغې نه وروسته 2 میاشتې پیغمبر علیه السلام بیا وفات شو. نو په دې وجه سره حجة الوداع ورته ویل کېږي. حجة الوداع په موقع باندې پیغمبر علیه السلام ټولو صحابهو ته، ټولو مسلمانانو ته امر وکړو چې خلکو، ای صحابهو د ما، تاسو به 2 کارونه ډېر مهم توجه به ورته کوئ. هغه 2 کارونه دغه دي، زما دا دوی په سپارښتنې دغه دي چې یو به د مزدور سره، غلام سره ډېره ښه ګزاره کوئ، ځکه دا هم د ستاسو غوندې انسان دی او دا د پولادو نه، د اوسپنې نه دی جوړ. ډېره ښه ګزاره به کوئ. څنګه چې ځان ته خوښوئ همداسې د مزدور ته هم مشقت پر باندې مه هغه کوئ، براوئ، یعنې د خپل انداز نه زیات کار مه پرې کوئ. او دویم نمبر کې ښځو سره به ډېره ګزاره کوئ، ځکه دا چې کومې دي عقلونو کې کمزوري دي او دوی په کورونو کې وي، نو د دې وجې نه بیا خفه کېږي زر، او د ښځو سره به ډېره ښه ګزاره کوئ او مشقت کار، درنده کارونه به نه پرې کوئ. یعنې خاصه سپارښتنه وه د موږ امت دپاره داسې دی په دې کې. او ښځه چې کومه ده، ښځه دا زمونږ خور ده، زمونږ لور ده، زمونږ نیا ده، زمونږ ترور ده او زمونږ د کورودانې دي. نو دا ټوله هره ښځه په خپل ځای کې خپل حقوق لري. نو په دې اساس باندې ښځې چې کومې دي، که ښځې نه وای د انبیا به نه وای، که انبیا نه وای د دینونه به نه وای، که دینونه نه وای لکه مختلف دینونه مخکې وختونو کې، او زمونږ دین به هم نه وای، ځکه زمونږ پیغمبر علیه السلام هم د یوې مور نه پیدا شوی دی، او آدم علیه السلام چې پیدا کړی دی هم د دې دپاره پیدا کړی دی چې ودرېږه. آدم علیه السلام چې کله د غنم دانه وخوړه یا د انځر دانه، نو هغې نه وروسته چې کله دی د جنت نه وبسلی شو چې تا زمونږ حکم پابندي ونه کړه. آدم علیه السلام روایاتو کې راځي چې هغې وخت علماو داسې ویلي دي چې که چېرې د نه داسې اشرف المخلوقات پیدا کېدی، دا غنم دانه مې ډېره وختي خوړلې وه. نو د هغې نه دا سلسله روانه شوله. خصوصا ښځې چې کومې دي، ښځه سړی دا د ژوند نیمه برخه تشکیلوي،
چې کله نیمه نیمه برخه سره یو ځای کې د پوره برخه کېږي او د ښځې نه بغیر ژوند سړی نشي کولی، د سړي ژوند بغیر د ښځې نه کېږي. نو دواړه سره لازم ملزوم دي. لکه څنګه الله جل شانه خپل حقونه ورکړي دي په خپل اندازې باندې سړي ته او ښځې ته. هر کله چې دغه خلک د خپل حق په اندازې کې دوی مسؤل اوسیږي، خپل مسؤلیت په صحیح طریقې سره ادا کړي، ان شاء الله العزیز زه وایم چې ټولنه به ډېره ښه طرف ته مزل وکړي، روانه شي او پرتونکي کې به لانجې نه وي د کورو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ. زمونږ ډېرې قبیلوي مشکلات تاسو ته معلومات کېږي ځکه تاسو دا رسنۍ دي، مختلف خلک درسره کیني، قومي مشران، سپین ږیري. زمونږ ډېرې قبیلوي اختلافات چې قبیلو ته ورسېږي، قومونو ته، د ښځو په سر باندې چې څوک ښځه وځوروي یا بېادبي څوک ښځې ته بې ځایه لاس ورتېر کړي یا څوک ښځه د چا نه وتښتوي او فرار وکړي، نو په هغې واجې سره مکمل قومونه د هغه سره اختلاف سره پیدا کېږي، مختلفو مشکلاتو سره رامنځته کېږي. د هغې حل کول بیا ډېر په ستونزو سره منځته راځي. نو په دې اساس باندې د ښځې حقوقو ته باید موږ ډېر خاصه توجه وکړو، د هغې د اولاد په ساتلو په اړه، د هغې د جامو په کولو، د هغو د کسوت، د هغو د رزق، د هغې د طبابت، د هغې د صحت، د هغې د تعلیم ټول اړخونه باید وڅېړو. پیغمبر الله جل شانه فرمایي چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو دوی ښځې وکړئ، یوه یې نه دی ویلی که نه. موږ ښځې د بنو نه ډېرې سختې خفه کېږي، بن سخته بده پارسي. الله جل شانه فرمایي چې تاسو دوی ښځې وکړئ یا درې وکړئ یا څلور وکړئ. که چېرته عدل نشئ کوئ، انصاف نشئ کوئ، د هغې کلي نشئ کوئ، د هغې کسوت کور سرپناه نشئ برابرولی، نو تاسو بیا یک یوه ښځه کفایت درته کوي، بیا به نوره ښځې نه کوئ. ځکه اسلام د عدل دین ده چې کله ته عدل نشئ راوستلی نو بیا به ته څه شی کوئ، ته به بیا یوه ښځه کوې، یوې ښځې نه به پورته نه کوې، ځکه تا دپاره بیا اجازت نشته. د یوه ښځه د ضرورت په اساس باندې مقصد دا دی چې ته کولی شي چې ویساتلی شي. الله جل شانه بیا انسان نر کې نارینه کې ډېر زور طاقت اچولی ده چې یو کس کور کې مزدوري کوي او ته لاس کسان د ده د لاس ثمره خوري. نو په دې اساس باندې مونږ ته د عدل دین دا ذهن راکوي چې تاسو خپلو ښځو سره څه شی کوئ، عدل کوئ، ظلم مه ورسره کوئ. خوشحاله او سلامت اوسیږئ. راځو روښان صاحب، که څه مولوي صاحب مو بیا ځینې برخې روښانه کړې. ولې دغه ورځ لمانځل کېږي، دا د ښځو نړیواله ورځ په افغاني ټولنه کې، او مونږ کې ولې لمانځل کېږي دغه ورځ؟ مننه جناب درمان صاحب. اول تاسو ته قدرمن مشر زدران صاحب ته، مولوي صاحب ته، همدارنګه افغان صاحب ته، ټولو خوشمشتو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. رښتیا هم فکر کوم که دغه 8 د مارچ چې دی درمان صاحب دا د ښځو نړیواله ورځ ده. بله دا که تاسو فکر وکئ دا هره ورځ په ملګرو ملتونو کې د یو خاصه ورځې په نوم باندې یاده شوې ده. مثلا د مور ورځ ده، د ښځو نړیواله ورځ ده، همچنان د مواد مخدره په خلاف باندې ورځ ده، د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. په همدې شکل موږ تاسو ویلی شو چې هره ورځ یو خاص نوم لري او یوې موضوع ته ځانګړې شوې ده. نو د 8 د مارچ چې دی په امریکا کې کله چې هغه د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی و، کوم مشکلات و، او ښځو ته به په هغه وخت کې په کافي اندازه وجز نه ورکول کېده او هغوی به په شکل د وروسته پاتې ابزارو په شکل یا د مینځو په شکل یا د غلامانو په شکل به هغوی استفاده ترې کوله، لیکن هغوی ته خپل حقوق چې کوم و هغه یې نه ورکول. نو په دې اساس باندې په دغه ورځ یا د دغه ورځې نه ورمخکې ورځ باندې ښځې راپاڅېدلې او هغوی د خپلو حقوقو په خاطر باندې لویې لویې مظاهرې په لار باندې واچولې، چې هلته ځینې مشکلات هم پکې پېښ شول. او د هغې نه وروسته د 8 مارچ چې کوم دی دغه په دوی باندې هغه د ښځو کوم حقوق چې هغه قوانین چې هغه تصویب شول. نو ځکه دلته اوس په ملګرو ملتونو کې د ښځو نړیواله ورځ د 8 د مارچ نومول شوې ده او دغه ورځ هر کال د ښځې د درناوي په مورد یا د هغوی ته د احترام په باب باندې دا لمانځل کېږي.
او دا هغه فلسفه په دې شکل ده. او بل که موږ تاسو ووایو د تاریخ له نقطه نظره د تاریخ نه وړاندې لاړ شو، که تاسو فکر وکړئ ټولې ټولنې دلته چې دي د هغوی د پرمختګ راز د هغوی په اصطلاح د کوم څه چې شوي دي هغوی بیا تاریخونو رااخیستي دي، نو دا یوازې داسې هم نه ده چې موږ وایو چې هر څه نارینه کړي دي. او د هر هغه پښتو کې یو متل دی وایي د هر نارینه د هر کامیاب نارینه تر شا د یوې کامیابه ښځې لاس هم دی. او هغه زما ملګري یو وخت ډېره ښه خبره کوله، وایي که چېرته موږ تاسو داسې ووایو چې د هر کامیاب سړي ترڅنګ یوه قوي ښځه هم موجوده ده، نو زه وایم چې دا به بهتره جمله وي. نو په دې اساس باندې موږ تاسو ویلی شو چې په تاریخ کې که چا کومې کړنې هم ترسره کړي دي هغه تاریخ رااخیستي دي، نو په هغې کې طبعا په یو نه یو شکل زنانهو هم خپل رول لوبولی دی. اوس که تاسو فکر وکئ موږ که چېرته د اسلام خپرېدل په نظر کې ونیسو، لومړي ځل دپاره چې په پیغمبر علیه السلام باندې وحي نازله شوه او هغه ډېر وېرېدلی و، هغه چې کله کور ته راغی نو لومړی هغه بیبي خدیجه وه چې د هغې خدمت یې وکړو او هغې ته یې ډاډګیرنه ورکړه او هغې ته په اصطلاح یو هغه سپینګیري کس ته چې په هغه ځای کې موجود و هغې ته یې وروستو. او بیا همدغه خبره ده چې موږ تاسو وایو چې ښځو په هر لحاظ په هر صورت په هر وخت کې د نارینهو سره همکاري کړې ده، خصوصا د اسلام په خپرولو کې هم د پیغمبر علیه السلام سره ډېره زیاته خواري کړې ده او ډېره زیات زحمتونه یې ګاللي دي. د اسلام په لاره کې زنانهو هم قربانۍ ورکړې دي او هغوی شهیدانې شوي دي. په همدې لحاظ باندې موږ تاسو ویلی شو چې په هره جامعه کې که چېرته موږ غواړو چې پرمختګ وشي او هغه جامعه د مشکلاتو او د هغه د ناخوالو د تاوتریخوالي هغه که کورنۍ تاوتریخوالی دی هغه که د جامعې تاوتریخوالی دی د دې څخه خلاصه شوې وي، نو فکر کوم په هغې کې هم د ښځو رول یو ډېر مثبت رول لوبوي. تشکر. روخان صاحب کورنۍ تاوتریخوالی یعنې څه؟ بالکل. په دې برخه کې راته وغږېږئ. موږ پوهېږو په دغه موضوع باندې په دغه اصطلاح باندې زموږ ستاسو اکثریت کورنۍ که اوس تاسو موږ جامعه مطالعه کوئ نو اکثریت تقریبا تر 80% پورې تر 80% پورې به زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې موږ کورنۍ تاوتریخوالی لرو او د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ یو. اوس د دغې موضوع علتونه څه دي؟ کورنۍ تاوتریخوالی ولې منځته راغلی دی؟ هغه منشا یې څه ده؟ زما په فکر کورنۍ تاوتریخوالی عمده علتونه یو څو علتونه دي چې موږ تاسو په جامعه کې شته او همدې شکل مخ په وړاندې ځي. یو کورنۍ تاوتریخوالی هم هغه غربت دی، فقر او مسکنت. دا هم کورنۍ تاوتریخوالي ته او مشکلاتو ته زمینه هواروي. او په همدې شکل مثال په طور د یو ښې تعلیم یافته کورنۍ په کورنۍ کې د یو ښه رهبر نشتون تر څو هغه خپله کورنۍ مدیریت کړلی شي او دغه ښه رهبر هم په ټولنه کې فکر کوم یو ښه مور کېدلی شي. که چېرته یو مور تعلیم یافته واوسېږي، که چېرته یو مور په موضوعاتو باندې پوهې وي، هغه د کور په منیجمنټ باندې پوهې وي، هغه خپلو اولادونو ته ښه تربیه او روزنه ورکړي او هغوی د کارونو باندې وپوهوي، نو فکر کوم هغه بیا په ټولنه کې دومره تاوتریخوالی خصوصا کورنۍ تاوتریخوالی منځته نه راځي. خو دا چې اوس وخت کې موږ تاسو اکثریت هغه زنانهو خو پرېږده موږ تاسو تقریبا اکثریت قشر د ځوانانو او د نارینهو هم بېسواده دی. نو په دې اساس باندې موږ تاسو اوس وخت کې د یو کورني تاوتریخوالي سره مخامخ یو. نو همدغه علتونه دي چې کورنۍ تاوتریخوالی راپارولی دی او زموږ ستاسو ځوانان او کورنۍ د هغې څخه ځورېږي او مجبور دي د هغې د کورنۍ تاوتریخوالي څخه امراض هم پیدا کېږي، ډپریشن پیدا کېږي، په اصطلاح سټرس پیدا کېږي، نور امراض پیدا کېږي. د دې څخه په ټولنه کې نوره مشکلات منځته راځي. مثلا یو نفر دی که هغه زنانه ده که مردانه ده هغه ستړی کېږي، ځان وژنې کېږي، په اصطلاح خودکشۍ کېږي. نو دغه ټول د کورني تاوتریخوالي هغه
پایلې دي چې منځته ترې راغلي دي. ډېر تشکر. خوشحاله اوسئ. تاسو ته بېرته راګرځو راځو سمین خان زدران صاحب ته. زدران صاحب ولې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی؟ یعنې ښځې ته ولې په ښه سترګه نه کتل کېږي تر اوسه پورې؟ که څه هم اسلام دې ته تقریبا د اسلام له نظره علماو زیاتره وخت خبرې پرې کړې چې ښځه حقوق لري، لیکن بیا هم دوی له بیخي جدي ګواښ سره مخ دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه احترامات روخان صاحب ته، محترم مولوي صاحب ته، محترم افغان صاحب ته او د ژمن تلویزیون رادیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، اورېدونکو لیدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. سلامت اوسئ. خوشحاله اوسئ. او اصلي خبره خو دا ده چې د ښځې تاوتریخوالی په یوه کورنۍ کې، په یوه ټولنه کې، په یوه معاشره کې، دا ټول په حالاتو پورې اړه لري. که په یوه کورنۍ کې، په یوه معاشره کې د حالاتو وضعیت صحیح روان وي، ستونزې نه وي، مشکلات نه وي، غربت نه وي، فقر بېوزلي نه وي، او هغه کورنۍ په تعلیم، په عصري تعلیم، په دیني تعلیم باندې سمباله وي، په هغه کور کې د تعلیم دپاره زمینه برابره وي، هغه محیط، چاپېریال، هغه فضا د یو ښه علمیت دپاره، د یوه پوهې دپاره برابره وي، بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر کم راځي. که چیرې کې ناپوهي وه، تعلیم نه و، زده کړه نه وه، بېسوادي وه، غربت و، فقر و، دغه ټول شیان چې ما یادوري کړل دا د بدبختۍ دپاره، د بې اتفاقۍ دپاره، د ښځې د تاوتریخوالي دپاره، حتی د یوې کورنۍ د تاوتریخوالي دپاره زمینه برابروي. نو زه وایم چې که چیرې کې زمونږ د خوږې ماندې او خوږې خویندې او هره مېرمن، هره خور، هره مور د تعلیم په زیور باندې ښکلې شي او د دوی په کور کې به هېڅ نوع مشکلات او ستونزې رامنځته نه شي. ځکه چې پوهه، ناپوهي، رڼا او تیاره دا هېڅکله سره برابر نه دي. انسان که خور وي او که ورور وي، د پوهې په واسطه، د علم په واسطه لومړی ځان پېژندلی شي او بیا خالق جل شانه پېژندلی شي. که یو څوک پوهه ونه لري، تعلیم ونه لري، په غربت کې وخت تېروي، په فقر کې وخت تېروي، تاسو وګورئ په دې ۴۵ کلونو کې اندازه کې زمونږ ماندې، زمونږ خویندې هر وخت د ویر په ټغر باندې ناست وي. یوه طرف ته جنګونه وو، بل طرف ته مرګونه وو، بل طرف ته غربت وو، بل طرف ته بېوزلي وه. نو خامخا په دغه کور کې چې کار نه وي، روزګار نه وي، یو مثبت تغییر نه وي په یوه کور کې، په یوه کورنۍ کې، نو خامخا خویندې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي او کورنۍ د تاوتریخوالي سره مخامخ. ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو تمرکز په پوهه او تعلیم باندې وکړو. د عصري تعلیم سره دیني تعلیم د هرې خور لپاره یو مثبت اپشن دی. هره خور باید تعلیم وکړي، که دیني تعلیم وي، که عصري تعلیم وي، تر څو په کورنۍ کې، په معاشره کې هغه ستونزې چې اوس موږ ورسره مخامخ یو یا زمونږ خویندې ماندې ورسره مخامخ دي، دې ته مو د پای ټکی ایښی. ډېر تشکر. خوشحاله اوسئ. رضا افغان صاحب ته کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ او ټولنه څومره بد اغېز شیندي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمن راډیو او تلویزیون کارکوونکي او دا رقم زموږ درنده مېلمنو د ټولو په اجازه سلامت. واقعا دغه تاوتریخوالی چې کومه ده، یا په کورنۍ کې یا په دې کې، دغه په یوه ټولنه کې ډېر مشکل رامنځته وي، په هغه په قومي سطحه، هغه په نره په کلیوالي سطحه رامنځته کوي. خو څومره مشکل حالت چې موږ پیدا کېږي، یوه د طرفه زموږ دغه د تعلیم کچه بیخي کمه ده. بله، دا د یوه. دویمه خبره چې لوړه مشکل را پیدا کوي، هغه د موږ ناوړه دودونه دي، لکه د ولور چې دی دغه ډېر لوړ دی، او دغسې نورې خبرې دي. اکثره ځوانان او کومې نجونې په اسلام باندې که نه خو داسې ویلي شوي دي چې دوی باید په خپله خوښه واده وکړي. خو موږ پښتنو ټولنه په دغې هغه کې که نه ناپوهه دي.
ناپوهه دي نو دا د اجازه نه ورکوي چې دا مو پښتو خروپي دي یا مو عزت ده په دا کې دی عزت ساتلی کله چې یو ورکوي وا جلکۍ په خوښه واده وکړي نو واقعا د ژوند ښیګ وي د خپل په هغه بلد وي خو موږ خلک دا نه مني. اوس زه تیار شم چې اکثره وخت چې زه وینم زه ډېرې دغو ته ځم یا ډېرې مشکلو ته دا ډېرې نسبونه دي دا تاوتریخوالي مشکل ډېر دي. اکثره چې ویني چې پنکۍ جلکۍ یا د یوه هلک سره تښول یا یې غوړي په دې نه یې موږ خلک هغه کړي اولې کله چې دغه موږ خلک دومره ناپوهه دي دوی دغه غواړي چې زه ډېر ولور په وخورم یا ډېر هغه وکړم بالاخره دې مشکل سبب چې هلک دا ولور نه لري یا پیسې نه لري مجبور دي چې دی وتښتي دغسې تېره ورځ یوه معامله موږ حل کړه چې داسې شوي وه په ملخم ځای اوس ولیکئ دغسې په سلهاوو نورې پیدا کېږي او نورې کېږي. نو موږ په ژوند خو داسې دوسې دغه کې باید علما خلکو ته د منبر لارې یا د رسنیو لارې خلک وپوهوي چې د جلکۍ یا د هلک په خوښه واده دا په شریعت کې جواز لري باید دې ته یې ویل کړی شي. خوشحاله اوسئ افغان صاحب که څه هم ستاسو هغه د عمر لکه له 40 به اورېدلی وي د ان را په دې خوا په افغاني ټولنه کې ښځو ته څومره حقوق ورکړل شوي دي پخوا په پرتله؟ بالکل انشاءالله اوس خو ډېر حقوق ورکړل شوي کوم حقوق چې مخته ښځو ته کوم تاوتریخوالی دی سره کېدو یا کوم مشکلات و هغه به دومره یوه په د ټولنه کې به دومره کولی چې ښځې به تاسو دی چې په یو چا به مړی وکړو دی په بدو کې ورکولی د دوی امتحان دی اوس خلاصې دي دغسې به کولی چې بالکل به زنانهو ته دومره په هغه کتل په بد نظر چې کله به په کور کې یوه مړۍ یوه ډوډۍ پیدا کېدله دغې زنانه ته به داسې مړۍ نه اول به سړی خوړه بیا به دی خوړه اوس الحمدلله انشاءالله دا پارک دا مشکل ټول حل شوي دي دې ته پیره چې څه دی وغواړي ډاکټر ته په وخت هر څه دې ته رسېدلي دي دا به انشاءالله اوس پیره دا مشکل به حل وي. افغان صاحب تاسو بله یادونه وکړه د لوړ ولور کله چې یوه جینۍ په لوړ ولور ورکول کېږي د هغې په هغه کورنۍ کې یا د سخرګنۍ په کورنۍ کې د دوی هغه ستونزې کومې ستونزې دي چې بیا دوی ته متوجه کېږي؟ او دا خو خامخا دوی ته د لوړ ولور ځکه چا سړی خو مجبور دی چې پیسې پیدا کړي دلته پښتانه ټولنه دو هغه مځکه ګرووي هغه قرضه وخولي هغه هر څه کړي کله چې دا روړي ورته په دی نه د پیراولي مشکل وي په د خاوند یا په سخور نه یې که نه په کور کې دا پیغیر ورکولی کېږي چې دی په دومره ډېر روپۍ نه وده کړی موږ د خور کړو موږ د غریبون کړو که نه بله مثلا موږ دومره یا کور ښځه نه یا دغه پیسو ته قابله نه وې نو په دې اساس دوی ته ډېر مشکل په خورګنۍ په کور کې پیدا کېږي. ډېر تشکر خوشحاله اوسئ راځو مولوي صاحب ماویه دغه د دې ولور خبره ده په اسلام کې ولور ته څه ډول جواز ورکړل شوی دی په اسلام کې که درته ووایو چې په اسلام کې ولور څومره جایز ده او تر څنګ دغه برخه څه ډول ده؟ جناب درمان صاحب ولور موږ ورته ولور وایو په شریعت کې ورته مهر ویلی کېږي او فقط که چیرې موږ په صحیح طریقې سره دا ولور استعمال کوو هم د ولور په خپله مهر ده هېڅ مشکله نشته په نوم کې یې ځکه څو پښتو ژبې مختلفې دي که نه لغات مختلف دي نوره ولې استعمال یې چې کوم ده استعمال یې موږ غلط کوو هغه ته موږ مهر ویلی کېږو چې کله د نکاح په شپې 5,000 شپږ زره لس زره روپۍ مقرر کړي ورته مهر ویلی کېږو چې دا صحیح شی او هغه پیسې چې د ورکړې په ورځې باندې 5 لکه لس لکه غوړي اوبه چای څه شی ګوړې برې که نه دا کله په سړي باندې کوو تحمیلوو دې ته موږ ولور وایو لیکن فرق یې نشته ده په د ولور او د هغه د مهر مسله یې یوه ده. نو مهر چې کوم ده دا واجب دی دا سنت هم نه دی فرض هم نه دی واجب دی یعنې د سنتو په فرضو په منځ کې څرخېږي ځکه وآتوا النساء صدقاتهن نخله چې تاسو خپلو ښځو ته مهرونه ورکئ دا واجب ده په دغه ځای کې که نه نو چې کله واجب شو د فقه علما اصول علما یې چې کله چې کوم ځای کې واجب راغلل په قرآن عظیم الشان کې آیات ته پوه شئ چې دا فرض ده یعنې موږ واجب ورته وایو نو مهر چې کوم دی دا واجب دی باید ادا شي او د مهر اندازه چې کومه دی کم اندازه یې شرعي 10 درهمه دي یا 10 دیناره او زیاته اندازه یې چې کومه دی هغې انداز نشته چې څومره مقصد ته کېږدی څومره زیات ولور شي یا مهر شي مشکل نشته ورکې خو د سړي توان ته به کسې که نه چې څومره کوي خو یوې کیسې یوه مسله بله ورکېده چې د دې سره سره اجماع امت ته اجماع امت موږ 4 شیونه لرو په قرآني په دیني مسایل چې په حل کېږي هغه اول کتاب الله دی قرآن عظیم الشان بیا سنت رسول دی که قرآن عظیم الشان کې پیدا نشو سنتو ته به ځي که سنتو کې حدیثو کې پیدا نشو بیا به اجماع امت ته ځي
د خلکو راټولېدنه چې کله کوم خلک راټول شي په یوې مسلې باندې چې دا مسله بېعزتۍ طرف ته د اخراجاتو طرف ته د تاوان طرف ته د نقصان طرف ته روانه شي بیا به د وخت علما سپین ږیري هغه روغ خلک چې هغه مقصد ښه خلک وي په خبرې پوهېږي سپین ږیري علما هغه به راټولېږي لکه یو تړون به وکړي د تړون خپله اجماع امت ته او درېیم نمبر کې موږ عقل استعمالوو عقل چې کوم د قیاس ورته ویلی کېږي په عربۍ کې د څلورو شیانو نه به ته استفاده کوئ خو په هغه صورت کې اجماع امت او راټولېدنه د امت د علماو د سپین ږیرو او د قیاس د عقل تقاضا هغه وخت کې ته سرته رسولی شي چې کله د قرآن عظیم الشان او د حدیثو په ټکر کې نه وي کله که هغه ځای کې موجوده وي خبره بیا نو هغه نشته بیا یې ته نشي کولی خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ښه خبره دا ده چې په کم مهر نه ښځه هغه شي واده شي نو په دې اساس باندې ښځه چې کومه ده مهر یې مقصد واجب ده مهر به ورکړلی شي او کم اندازه یې لاس دیناره ده زیاته اندازه یې چې کومه د هغې هغه نشته ده د وخت په بدلېدو سره ورو ورو ځکه د ښځې ضرورتونه هم زیاتېږي او مهر هم جګېږي خو داسې نه اصلي کې مونږ خو مصرفوو یې زیات په ټول کور کې د یوه ورور هغه حصه نه رسېږي 2 لکه روپۍ نه رسېږي ولې ښځه چې کومه ده هغه مونږ په 15 لکه خور لور خرڅوو په 15 لکه 15 لکه 4 لکه بیا د مړۍ روپۍ شي چې څه شی شي چې څه شی بعضې هغو پیرانو نه هم زه پوښتنه کوم چې وظیفې ورکوي خلکو ته خو ډېر ځایونه بزرګان بولي که نه او وظیفې خلکو ته ورکوي خانقاهو کې ناست وي پیر صاحب ده والا پلون دومره مریدان لري دومره کله چې زه ورته پر سره کښېنم ما قدرتي کیسه ده داسې خوله مې تخورېږي که نه او ته چې پیر صاحب ته هغه بهتر سړی ته په مونږ کې په علماو کې په مریدانو کې ته به رښتیا وایې څو لونه خویندې دې واده شوي دي چې خو دومره مولوي صاحب څه کالي کې ولا ما ځان خلاص کړی ده الحمدلله دومره مې جامې ورته وکړې دومره کالي دومره دا شی دومره زار او ما ورته د ځمکه څنګه کیسه ده کور کې څو کوټې ورسېدې ځمکه نه والا دا خو ته چې کسه دین یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض الکتاب نیم کتاب په ځان باندې عملي کوو نیم نه عملي کوو یعنی هغه سړي ته کامل پیر هم زه نه وایم چې څو پورې کیدای نشي ځکه د پیغمبر احکامو سره دا حکم نشي نه دی پوره کړی نو کله خور لور چې ته کوې ودوې د دې سره میراث هم ضرور دی او کله چې د مهر ورکړلو او په دې مهر باندې به دا ګزاره کوي خپله او ځکه داسې بعضې شیونه دي چې هغه په مېړه باندې دا حق نه لري لکه ډېر هغه شو ډېر کالي اغوندي ډېر ضرورتونه اخراجات کوي مېړه د هغې توان نه لري هغه به دا د خپل مهر نه مصرفوي او ښځه د مهر مسله همدغه ده چې کله مهر یې ورکړو مهر د همدې دپاره ورکوي چې ښځه خپله تجارت هم وکړي خپل کار په مخ بوځي ولې ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت کې کمزوری و د اقتصاد په وجه کله چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها یې نکاح کړله خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره ډېرې پیسې ورسره وې د هغې پیسو په باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شام ته یمن ته مصر ته نورو ځایونو ته به قافلې به ولې هغه تجارتونو مالونه به خرڅول د دې د پیسو په وجه نو په دې اساس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله هم د هغې سره غني شو په صحابهو باندې به هم مصرف کولو د کور مصرف به هم کولو او نورو خلکو ته به هم د خدای په لاره کې پیسې ورکولې ځکه وضحا صورت کې ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فاغنی چې ته کمزوری وې خوار وې غریب وي خو مقصد دا دی چې ته ما غني کړې یعنې غني دي خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال سره شو دویمه مسله دا چې مونږ والا مونږ دپاره ډېر شرم خبره ده چې کفار مونږ ته د ښځې نړیواله ورځ ارښیي که نه باید دا مسلمانو ورښیلی وای ولې مخکې مونږ بار په نورو برنامو کې دا خبرې تشریح کړي دي چې ښځه په کفري نظام کې هیڅ حیثیت نه لري یو د مزدور حیثیت لري یو د مینځي حیثیت لري ولې کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته په نبوت باندې مبعوث شو ښځو ته خپل حقوق بیان کړل چې دا به دا کار وي ښځې به دا کار وي ښځې سره به ظلم نه کوئ ښځې باندې مشقت کارونه نه کوئ نو دغه مسایل چې کوم دي نړیواله ورځ یې رامنځته کړی دی او نړیواله خپله د ښځې دښمنان دي ښځه تر هغه پورې بعضې خلک دي د اوس خو بیخي ډېر خلک لاړل امریکې ته یا لندن ته چېرته مونږ ته یوه عجیب خبره کوله چې زه ډېر مخکې امریکې ته کله لاړم هلته په 15 کاله مخکې خبره کوله ویل چې زه چې کله امریکې ته لاړم په هغه ځای کې و چې زه یوې زړې ښځې مونږ مېلمه کړو چې کله یې مېلمه کړو هغه ځای کې و چې زړې ښځې خپله راغله بس پخول خوشتول مونږ ته د سمنونه اچول هوټل نه چې څومره شی راوړي وو نو چې بالکل چې ما ورته ویل چې ته خو ډېره زړه یې لمسي به دې وي کړوسي به دې وي دا خدمت به چې وایي چې نه
مونږ ته دلته هر سړی په خپل کار باندې نیولی دی مقصد هر سړی خپل کار وسپارلی شوی دی ما په کار کې بل څوک کار نه لري ډېره مننه خوشحاله اوسئ ماویه صاحب درنو اورېدونکو زه درمان یم او زموږ سره تر څنګ د خپرونې مېلمانه ماویه صاحب ولي صاحب ماویه او تر څنګ قومي مخور افغان صاحب او زدران صاحب تر څنګ روخان صاحب نو زموږ خپرونه دوام لري دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې په همغږۍ ښځه د اسلام په پلوشه کې خپرونه ده لنډه شندمه ده له هغې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شئ ښځه د اسلام په پلوشو کې يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ هغه چې تاسې ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغې د هغې جوړه هم پیدا کړه سورة النساء دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې لخوا وړاندې کیږي بیا هم ستړي مشه درنو اورېدونکو ژمن راډیو ده او تر څنګ یې ښځه د اسلام په پلوشو کې خپرونه ده روخان صاحب د که چېرته موږ تاسو په اوسنیو شرایطو کې وګورو زیاتره ځینو برخو کې موږ تاسو ښځو ته حقوق ورکړي دي آیا هغه حقوق چې په افغاني ټولنه کې ښځو ته ورکړل شوي کافي دي تاسو یې کافي بولئ مننه جناب درمان صاحب مخکې مولوي صاحب ماویه یادونه وکړه او هغه د مهر په مورد باندې کافي اندازه بحث وکړو که موږ تاسو همدغه موضوع باندې فوکس وکړو دغه د ښځو په حقوقو باندې چې آیا زموږ ستاسو په ټولنه کې کوم حقوق چې ښځو ته ورکول شوي دي دا کافي دي کافي نه دي یا موږ زنانه او طبقه اوس هم د مشکلاتو سره مخ ده او که مخ نه ده اول خو دا چې ماویه صاحب ښې خبرې وکړې دا مهر چې دی دا د هغه خپله هماغه زنانه حق دی چې باید هماغې ته ورکړل شي په دې کې بل څوک حق نه لري خو متاسفانه دلته موږ تاسو په ټولنه کې د زموږ په جامعه کې که اوس وخت کې موږ ولور وګورو یو ډېره غټه پیمانه باندې پیسې اخیستل کېږي او دغه پیسې بیا یا د پلار د طرف نه او یا هم د ورونو له طرف نه مصرفېږي یعنې هغه خپله هغه ښځې ته او زنانه ته هغې جنۍ ته دغه پیسې نه دي ورکړل شوي نو فکر کومه دلته ده چې هغه کوم حق د ښځې چې دی دا په دې ځای کې هم ځای شوی دی او دغې ته که چېرته موږ د هغه د علماو له خولې وګورو اوس مثال په طور دلته که 50-شپږ لکه ولور ټاکل کېږي او بیا هغې ته یو 50-شپږ زره روپۍ په مهر کې ورکول کېږي نو دا یو ډېر ناچیز شی دی او په داسې حال کې چې دا مهر باید ټول هغې ته ورکړل شي چې هغه ورباندې څه کوي او هغه که ورباندې تجارت کوي په اصطلاح هغه ورباندې بل کاروبار کوي دا ټول د هغې حق دی خو موږ په جامعه کې دغه حق په کافي اندازه باندې ځای شوی دی یو خبره ده بله خبره ده چې که فکر وکړې اوس خصوصا زموږ ستاسو د خوست په ولایت کې موضوع د ولور چې ده دا ورو په ورو باندې نوره هم لوړېږي دلته که شریعت د دې لپاره کوم خاص حد نه دی ټاکلی خو موږ تاسو په ټولنه کې دا یو فرهنګي موضوع ګرځېدلې ده طبعا مثال یو نفر راځي هغه په 6 لکه باندې په 7 لکه باندې خپله لور ودی د هغې یو بل ګاونډی یو بل کلیوال هغه هم کوشش کوي تر څو د هغه لور په 8 لکه په 9 لکه روپۍ باندې واده شي ولې دلته سیالي منځته راغلې ده نو ګوره دغه سیالي دا د بیا د شریعت خلاف کار دی نو زه فکر کوم چې خلک زموږ ستاسو ټولنه چون موږ تاسو تقریبا د جامعې 99.9% خلک دلته مسلمانان اوسېږي اوس که په مقابل طرف کې هیڅ پیسه ونه لري هغه که هیڅ شی ونه لري هغه ناداره دی نسمن دی خو بیا هم دی مجبور دی چې د دغو پیسو په خاطر چې دی د ولور پوره کړي هغه په اصطلاح ځمکه خرڅوي هغه خارج ته ځي هغه سفر کوي هغه مشکلات په ځان باندې تېروي کلونه او ځواني یې هلته تېرېږي نو بیا د هغه نه وروسته که دی رحم شي نو هغه د ژوند څخه په هغه اندازه دی لذت نشي اخیستلی نو زه فکر کوم دغه ټولو موضوعاتو ته باید فکر وشي د هغې نه وروسته دلته یو منظم
تقسیم او هغه سکیجول او چوکاټ جوړ شي او د هغې په مقابل کې بیا قدم واخیستلی شي. اوس که فکر وکړئ ځینې خبرې داسې دي چې هغه باید وشي دغه خلک د ټولنه د جامعه هم په هغې باندې پوه شي. زموږ ستاسو د خوست په ولایت کې متاسفانه چې ولور لوړ روان دی خو اکثریت خلک ځي دا د جلال آباد څخه د ننګرهار څخه د کونړ څخه په اصطلاح د کندوز څخه د نورو ځایونو څخه دوی ځي هغه هلته ودونه کوي هلته زنانه په نکاح کوي دلته بیا راځي او دلته ژوند کوي. نو دا هم ګورئ یو بله منفي موضوع ده چې موږ تاسو جامعې ته دا راپېښه شوې ده او موږ تاسو ورسره مخامخ یو. نو که چېرته دغه نو زه داسې وایم چې موږ په ټولنه کې زنانهو ته صرف نومینیل حقوق ورکول شوي دي، نوره په عمل کې کوم حق دوی ته نه دی ورکړل شوی. نو که چېرته همدغه موضوع په دې شکل دوام وکړي زه فکر کوم نوره مشکلات هم په ټولنه کې وزېږوي. ډېر تشکر، خوشحاله اوسئ. زدران صاحب، دغه پېښې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په ټولنه کې رامنځته شوي دي هغه به کومې وي؟ ځکه تاسو خو دغه د قومي مخور په توګه په ټولنه کې رسوخ لرئ او په ټولنه کې دغه د ستونزې د هواري په برخه کې تاسو تر ډېره پاتې شوي. هغه ستونزې چې ټولنه کې رازېږول شوي دي کورنۍ تاوتریخوالی، که هغې څو بېلګې موږ ته ووایئ څو موږ پوه شو. درمان صاحب بېلګې خو بیخي ډېرې دي، خو کومه بېلګې چې زموږ په وړاندې تېرې شوي دي یا موږ لیدلي دي یا موږ اورېدلي دي، تاسو وګورئ چې په کومه کورنۍ کې د ښځې دپاره تاوتریخوالی موجود وي په هغه کورنۍ کې ډېرې ښځې خودکشي کړې ده، ډېرې ښځې ځانونه پنسۍ ته ورکړي دي، ډېرې ښځې د بمونو نه ځان غورځولی دی، ډېرې ښځې او خویندې داسې کړي دي چې هېڅ به د تېر 3 میاشتې مخکې پوه شو که نه یوه جلکۍ وه ځان ته یې بم بېرته کړ، ځان یې خج پټ کړ، ځان یې خج پټ کړ. یوه کورنۍ ده او د میک په سیمه کې 4 کسان درمان صاحب دا ته په غور سره واوره او مسؤلین دې هم وره خوشمیشتي دې هم 4 کسان یې په 2.5 میاشتو کې د لاسه ورکړل، یا ځان پنسۍ کړي یا ځان ته بم ورته کړي یا په ټیپک باندې ځان وړي. په دې باندې د کلي مشران سره راټول شول چې وخلکه راځئ چې په دې باندې یو عمیق فکر وکړو دا څه علت دی او سبب یې څه دی چې دومره کسان یې جنازې په 2 میاشتې 3 میاشتې کې د یوه کوره وباسي. پوه شوې ستونزې مشکلات بیخي شته، خو زه وایم چې د دې حل کولو دپاره یوازینی د قومونو ترمنځ ملي یووالی اتحاد اتفاق پکار دی او د قومونو شاته باید حکومت ودرېږي. حکومت دا خبرې باید تعقیب کړي. فرضاً زه یو مثال پیش کوم، حکومت دا اعلان کړی دی چې په واده کې په ورو کې ګانې بجانې سوزونه بند دي، ډولونه بند دي، ټول خلک عملي کړي دي په یو غږ. اوس که دا خبره هم وکړي چې د خویندې دپاره په کورونو کې تاوتریخوالی یا په باده کې ورکول یا هغه کورنۍ چې په غربت کې وي یا په فقر کې وي یا په نستۍ کې وي یا په کورنۍ کې نوره مشکلات او ستونزې موجودې وي، د دې دپاره په هره ولسوالۍ کې باید د دې دپاره داسې مؤثرې غونډې دایرې شي، علما باید کې وي، مشران کې وي، ځوانان کې وي، په هره سیمه کې چې دا ستونزه وي د هغه نه باید پوښتنه وشي، تحقیق وشي چې علت یې څه دی او سبب یې څه دی د دغه ستونزې. یا ښځه ځان وژني یا ښځه ځان د بم نه غورځوي یا ښځه په ټوپک باندې ځان ولي یا ښځه رسۍ چوي په کور کې یوه ځای ته پوه شو ځان پنسي کوي. د دې علت څه دی؟ د دې علت باید معلوم شي. خو د ما په فکر د ما په اند باندې مشران انشاءالله متوجه دي دې ته، اسلامي امارت متوجه دی دې ته، خو زه وایم چې میاشت وروسته کې باید میاشت مخکې د کار وشي تر څو زموږ د خواږه افغانان د خواږه خویندې ورونه د داسې مشکلاتو نه خدای پاک بچ کړي وي. او بله خبره مې عرض مې دا دی چې قومي تړونونه، قومي پیوستون، قومي یووالی اتفاق باید ژوندی کړی شي او ګړندی کړی شي او دغه باید یعنې بډایه کړی شي او حکومت یې تر څنګ ودرېږي تر څو په سیمه کې په کورنۍ کې په معاشره په کلي کې د ټولو ستونزې ته د پای ټکی کېږي. ډېر تشکر. افغان صاحب، موږ تاسو تر ډېره دلته دغه ستونزې کورنۍ تاوتریخوالی تر ډېره دلته دغه کوم چې موږ تاسو ناست یو په اقتصادي ستونزو پورې تړلی بولو. که موږ تاسو فکر وکړو په یو کلي کې شاید یوه کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخ شي یا 2 کورنۍ مخ شي، لیکن ټول کلی که 50 کوره وي
تبن 15 کوره د اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ولې دغه نور کورونه لاسنیوی نه کوي؟ ولې په دغه برخه کې قومي مخور علما پاتې راغلي دي؟ ورته ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا ټول خلک به غریبون نه وي، ټول خلک به اقتصادي وضع به نه وي خرابه، بعضې خلک به خراب وي. خو زموږ خلک چې د څومره چې دي دلته یو داسې یو هغه موجود دی چې مثال دا دی نه دی ناپوهه دي، دی دا نه غواړي چې د بل ورځ د یې موږ غوندې ژوند وکړي یا د یې موږ غوندې هغه وکړي. که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته خیر ښېګړه ورکړو، انشاءالله دا مشکل به حل کېږي. تاسې وینئ چې اکثره خلک ډېر وسیون شته په ټولنه کې شته. موږ خو چې کله په ټولنه کې یو سړی غریب شي، په هغې باندې خلک دوی کوي، جنجالونه ورسره کوي، نور یې هغه کوي. دا د پښتنو ټولنو داسې یو هغه لري. مخته وخت کې به دا خبره نه وې. کله به چې په کلي کې یو سړی به کمزوری شو او کام برجګېدو، هغې دپاره به یو کار کولو، هغې دپاره به یوه داسې طریقه وسیله برابروله چې هغه په پښور ودرېږي. خو نن سبا دا کېږي نه، دا نه کېږي. د مشکلات په دغې دي. د دې دپاره تر ټولو نه لکه څرنګه چې تاسې د رسنیو له مخې د کوم پروګرامونه په مخ چول دي، راډیو خصوصا راډیو بره دا پروګرام چې خلک وپوهېږي، خلک هغه وکړي، اما پوهونه ورته وشي. کور په کور نه د راډیو هر کور لري. انشاءالله دا مشکل به یو بل ګاونډي به بل ورسره وکړي. اوس دومره دلته مولوي صاحب نشته. پیغمبر علیه السلام خپله داسې ویلي دي چې که چېرې ته خپل بچي ته یا کور ته داسې شی وړې، هغه باید په یوه توره کڅوړه، په یوه تور شي کې وړي چې بل ګاونډي دې ورته نه ونه ځورېږي، بل څه ونه شي. موږ یو په کلي کې ښه ورو وکړي، ښه مړی وکړي، ښه هغه وکړي، او بل چې غریب سړي ځای وي هغه دغه غواړي، چې دغه رقم هغه ما کړي وای، دغه مثال چې ده چې مولمسیک دا مې کړي وای، دغه رقم مې ورو کړي وای، هغه ځمکه خرڅوي، هغه نور مشکلات ورته پیدا کېږي، په قرضه روپۍ وخولي، هم خارج ته تښتي. ډېر خو ما اورېدل دي موږ په ساحه کې داسې خلک به وي چې هغه ولاړل د ایران ته په دا لیارو په جاتیو په شي په ډېرو تکلیفونو ژوندونه مشکل کړل، ډېر تکلیفونه وګڼل، هغه سیالي دی کړي. نو موږ د خلکو نه په کور دو چې تاسې سیالي ما کوئ چې څومره د تاسې واس بیا وکړي. بل موږ خلکو نه مو دا غوښتنه ده لکه دی اوس غواړي په نن سبا خو تاسو د رسنۍ وینئ چې هم د غرب ونسه د ټولې بودشې ونسه موږ اسلامي هېوادونه وکړه چې په هغه کې ډېر خلک پیسه دوره دي. موږ خو افغانستان خصوصیتي وده دوی هغه غواړي، هغه نه غواړي. دوی د چوکاټ کې په خپل اصولو په خپل مطابق که ورو کړي که یا بل څه کړي په هغې اصولو ده وکړي. نو موږ د خویندو نه دا غوښتنه ده چې تاسې هغه څه مه غواړئ، هغه مه غواړئ لکه په نرم مملکاتو کې چې هغه ډېر پیسه دوره مملکت لکه عربي هېوادونه دي یا نور دي هغه تاسې مه غواړئ. تاسې وشئ د خپل غریب وخت د خپل غریب اقتصاد ته وکړئ. افغان صاحب، د کورنۍ تاوتریخوالي اغېز پر ماشومانو څه وي؟ ځکه موږ تاسو یو برخه ماشوم هم لرو په کورنۍ کې. که چېرته په یو کورنۍ کې تاوتریخوالی رامخکې کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی پر ماشوم او پر ماشومه باید څه اغېز وي؟ ولې نه، په ماشوم ډېر اغېز کړي. دغه ماشوم په دماغو کې دغه خبرې ګډېږي یا ماشوم د قسم قسم مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه زړه خوري دغې ته، هغه مور ته زړه خوري، هغه پلور ته زړه خوري چې کله مور پلور په کور کې جنګ او جدول کې دی خامخا دا مشکل ژوړي خفه کېږي. مو دومره اورېدلی دي چې په خارج کې یو ماشوم ته څوک بوتلاکه نه شي ورچولی چې دې ته ذهني مرض پیدا کېږي. موږ او تاسې ماشومان په ډېر کم شي ویو یا ماشوم په مخ کې چې کېږو د هغې مور ویو یا هغه خور ویو، خامخا دې ته ځورېږي او دا باید ونه شي، د دې کارو مخنیوی وشي. مولوي صاحب، راځو تاسو ته. په اسلام کې ماشومانو ته څومره حقوق ورکړل شوي دي او تر څنګ په ماشومانو باندې تاوتریخوالی کومې ناوړه پایلې لري او تر څنګ د اسلام له نظره دغه برخه څومره جرم لري؟ جناب درمان صاحب، صورت بلد کې الله جل شانه فرمایي چې والد و ما ولد لاند هغه مهم ټکی بر وخلم مقصدي مفهوم نه چې مفهوم دا ده چې والد و ما ولد ما د قسم په هغه ورځ باندې چې کله یو بچی زیږولی کېږي دنیا ته راځي، د الله جل شانه قسم چې کوم ده دا د ډېر حکمتونو نه ډاک وي، ډېرو پیدو نه ډاک وي. نو د دې مقصد دا ده چې دې کې دا فلسفه ده چې دا ماشوم داسې نه ده چې دا ځای کې دا پروت دی امتیاز هغه ته نڅي دنه دا مشکلات رامنځته کېږي، مردړګۍ ته نه صدرېږي. نو دې کې لوی حکمت دا پروت ده چې دا په راتلونکي کې به انجینر وي، ډاکټر به وي، یا دیني عالم به وي، مسلمان به وي، نور مسلمانانو ته به خیر رسېږي، نور ټولنې ته، جمعیت ته. نو په دې اساس باندې
الله جل شانه په دې باندې قسم خوري. د دې وجې نه د دې ماشوم دپاره ډېر هغه کول پکار دي، فوکس کول پکار دي چې تر څو ماشوم ښه وروزلی شي، روغتیا یې خرابه نه شي. د هغې د وجې نه دا هغه هم ده چې د مور پلار چې کوم دي هغه خپلو منځو کې جنګونه نه کوي او په نورو هغه کې هم مشکلات نه راولي، په د ټولنې کې نوره مشکلات هم نه جوړوي. د دې په اړه زه یو آیات داسې وایم چې والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. الله جل شانه فرمایي چې کله څوک یو په پاک لمنې ښځې باندې داغ ولګوي هغه بیخي خبره هم نه وي او دغه سړی چې کوم ده دغه داغ دی د نه قبلېږي مګر 4 کسان به د سره نوره 3 کسان به د سره نوره ګواهان هم ورسره وي او داسې به وایي چې ما د په خدای قسم وي، ما د په قرآن قسم وي. یعنې ښځې ته یې دومره مقام ورکړی دی الله جل شانه چې دا ښځه چې کوم ده بدلمنه ده، بېباکه ده، خرابه ده. او 3 کسان اخر کې به داسې چې په مونږ باندې د لعنت وي، د خدای لعنت وي که چېرې دا ښځه مونږ په بدعملۍ نه وي لیدلې، هغه نه وروسته د شهادت قبلېږي. او دغه سړي که چېرې دا خبره ثابته نه کړه، مونږ خلک ډېر مسلمانان ډېرې تهمتونه په بعضې ښځو لګوي که نه. دغه مسله یې ځکه دومره سخته کړې ده 4 کسان چېرته په یوه ځای په یوې ښځې باندې ورځي چې دا کوي. قرآن عظیم شان فرمایي چې دا د دې د وجې نه چې دا پرده پټه شي، دا کیسه څومره چې پټه شي ښه ده، ځکه دا بد عمل دی. او د کور د لوڼو د زامنو په منځ کې تاوتریخوالی رسي، د هغې په منځ کې نفاق جداوالی راځي. نو د دغې د وجې نه دومره سخته زورنه یې کړی دی الله جل شانه. او بل ځای کې فرمایي چې لعن یومئذ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هغه خلک چې د خپلو ښځو سره یا خپلو سره یا پردیو باندې تهمتونه لګوي، دغه خلک چې کوم دي یعنې ښځې په باره کې ځکه دومره هغه کړي دي چې مخکې به په ښځو قسمه پیسې به په ګټلې، زنکرۍ ته به وبسلې، بله به کوله لکه اوس په بعضې دنیاو کې دغه شی مسایل شته دي، په ښځو باندې پیسې ګټي د غلطې لارې نه. نو په دې اساس باندې الله جل شانه فرمایي چې دغه خلک چې کوم دي ډېر بد خلک دي او د دوی شهادت به هم نه قبلېږي، په دغه دنیا کې هم په دوی لعنت ورېږي، د خورۍ او ذلالت سره به مخ وي او په ورځ قیامت کې به هم دوی دپاره شدید غذاب ده چې څوک ښځې ځوروي او ښځې هغه کوي او ښځې بدلمني کوي. دې کې ډېر غوټ درس پروت ده. نو په دې اساس باندې چې کله ته ښځه وځوروې، طبیعي خبره ده چې کله خپل یو پلار وي د ښځې سره باد شي، هغه بچیانې چې کوم وي کوشش دا کوي چې هغه په طرف شي، د ښځې په طرف شي، ای مور په طرف ویلې چې هغه کمزوره دی، پلار خو زورور وي. نو په دې اساس باندې سراره دی چې ځینې لوڼه خویندې بیا وروسته مور ته وایي چې کسه دغه ځای کې ګرامه ویلې دی داسې خوله اچوله دغه ځای کې، خو مونږ تا په طرف په دې شو چې ته کمزور یې. ښځې دپاره هم دا پکار ده چې ښځه هم ښه ګزاره وکړي. او بله مسله ورکې دا ده د مخکې د مهر په باره کې چې موږ نه دا رواجونه داسې تپلی شوي دي چې نه ملا ته نه خلاصېدای شي، نه پیر ته نه خلاصېدای شي، نه ملک ته نه خلاصېدای شي، نه ډاکټر، نه انجینر، یعنې هېڅ د لوړې سطحې پوه دانشور علما مهم خلک هم د دې نه نشي خلاصېدای. رواج په موږ باندې دومره تاثیر کړی دی. دا خو صحیح شوه چې کومه ښځه ودېږي باید هغې ته خپل حق ورکړلی شي. ولې بله یوه ښځه دی هغه ودېږي خو پلار یې هېڅ هم نه لري، د خدای په غضب ککړ دی او د دومره ورځې بازار کې مثلا ګډي وچلوي، په هغې باندې رزق دومره پیدا کړي چې هغه یې وشي. خو کله چې دا ودېږي چې دا ودوي، اول خو غریب سړي نه څوک ښځه کوي نه، بیا چې وکړي په ډېرو کمو پیسو، بیا چې کله ودېږي نو دا لور یې یا دا خور یې دومره غټ فرمایشونه کوي چې هغه د ټوله کورنۍ ورته خرڅه کړي تر ګډۍ پورې، بیا نشي هغه کولی، د دې اخراجات نشي کولی. ولې ښځې هم دا فکر وکړي چې څنګه زما حق ده په کورنۍ کې په ټولنه کې، زه خپل حق باید دا رقم وغواړم چې نه حق زما چاته ورشي نه د دوی حق ماته راشي. یعنې خویندې لوڼه به هم پلاران دومره نه پذبوي چې بیا یې دومره پذاب کړي چې هغه نه پټی لري، نه ځمکه لري، نه کور په پردي کرې کور کې اوسي او دا د خپله د بازار سره د سیالانو سره سیالي کوي. یعنې دغه خبره هم په شته ده په حدیثو کې، دومره زیاتی به هم نه کوي. د ټولو زیاتیو، د ټولو بدبختیو، د ټولو بدو ورځو آخري هغه توان یې مشکلات یې مور ته رسېږي، بچیانو ته رسېږي. نو کوشش دا کول پکار دی چې هم ښځه ښه اخلاق وچلوي په کور کې، هم مېړه یې ښه اخلاق وچلوي، تر څو هغه لمسي هغه زامن یې
په نورو رواني مشکلاتو اخته نه شي او نورو مشکلاتو سره مخامخ نه شي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه روکان صاحب. ولې په افغاني ټولنه کې د ښځو د پرمختګ مخه نیول کېږي؟ مننه درمان صاحب. دا خو که تاسو فکر وکړئ، عموما زموږ ستاسو د پښتني ټولنې هغه کوم رسم او رواج او هغه فرهنګ چې دی هغه بعضې وخت هم د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دی او هم د ټولنې د پرمختګ د غړو سره په ټکر کې واقع کېدلی شي. اوس که د نن نه مثلا موږ یو څو کاله وړاندې لاړ شو، نو هلته موږ تاسو په ټولنه کې اوس وخت کې یو څه اندازه خلک پوه شول، هغوی د ښځو له حقوقو څخه هم خبر شول، هغه په دوی باندې هم پوه شول چې په ټولنه کې زنانه هم په لکه د نارینه‌وو سره یو ځای د تعلیم حق لري. نو د هغې نه وړاندې موږ په ټولنه کې خلقو نه د موضوعاتو ته توجه کوله او نه خلک دې ته قایل وو تر څو دوی د ښځو لپاره هغه کوم حقوق چې دي هغه په کافي اندازه باندې ورکړي. خو اوس ورو په ورو باندې دا موضوع لږ څه د حل طرف ته روانه ده. نو د دې وجې نه چې موږ تاسو پخواني خلک مکمل د ښځو د حقوقو نه ناخبره وو او نو دوی نشول کولی تر څو هغه موضوعات یا د ښځو هغه کوم حقوق چې دي هغه برآورده کړي. نو د دې وجې نه دغه زموږ تاسو په ټولنه کې دغه موضوع په همدې شکل پاتې ده او اوس هم زموږ ټولنه او جامعه د دغې مشکلاتو سره مخامخ ده. سلامت زدار صاحب، ولې یو جنۍ ته په خپله خوښه د واده کولو هغه د ده چې کوم واده یا څوک خوښ وي هغه ولې نه ورکول کېږي په پښتني ټولنه کې یا په افغاني ټولنه کې؟ ولې دغه مخه نیول شوې ده؟ درمان صاحب محترم، خبرې ټولې ښې معقولې خوږې خبرې وشوې. تاسو سوالونه هم د وخت مطابق د ننني عصر سره ډېر برابر دي او خبره داسې ده چې اوسه پوره زموږ افغاني ټولنه وروسته پاتې ده، په ډېرو مواردو کې وروسته پاتې ده، په ښځو په باره کې نه ده، په ډېرو مواردو کې وروسته پاتې ده. خو زه وایم چې نه، د دې دپاره د تاسو میډیاوې، د تاسو رسنۍ دا زموږ دپاره هم استاد دی، هم معلم دی، هم مدرسه ده او هم مکتب دی. دا صرف تاسو یې چې خپل مسؤلیت مو ادا کړی دی. زه نوره په دغه ځای کې څوک نه وینم چې دا مسؤلیت یې ادا کړی وي. صرف یې ځان سره خبره وکړي یا په یوه غونډه کې خپله خبره وکړي، شعاري خبره وکړي، وروسته تعقیب د خبرې نه وي. زه وایم چې که هره خبره تعقیب شي، زموږ مسؤلین، مامورین، مشران، علما دې ته یوه ښه ښکلې توجه وکړي، انشاءالله الرحمن د تاوتریخوالی، د مشکلات، د ستونزې به خود کمیږي او دې ته د پای ټکی کېږي. خو مسؤلیت او صلاحیت باید هر سړی وپېژني او مسؤلیت صلاحیت باید هر سړي ته معلوم وي. مشر ته خپل صلاحیت باید معلوم وي او مسؤلیت هم ورته معلوم وي. عالم د دین ته خپل مسؤلیت خپل صلاحیت باید معلوم وي. مدني ټولنه ته هم په دې رقم، ځوانانو ته هم په دې رقم او رسنیو ته په دې رقم. موږ او تاسو باید نوره کار وکړو، نوره د چا په انتظار پاتې نه شو، نړیوالو ته غوږ ونه نیسو چې نړیوال څه وایي چې دا ورځ لمانځي چې نه یې لمانځي، دا ورځ باید موږ ولمانځو، ځکه چې زموږ هغه ښکلی مبارک دی چې په اسلامي دنیا کې یوه نمونه ده. موږ باید هغه خبره مطرح کړو، نړیوالو ته یې ورسوو چې د ښځې په معاشراتو په ټولنه کې په یوه ملک کې دا قانون دی، د ښځې دپاره دا سلوک طریقه ده. نن موږ د خارجیانو خبرې د انګریزۍ نه په پښتو په عربي باندې اړوو او موږ ته ترجمه کوي. پوه شوه که موږ باید دې ته د دغه ترجمه وکړو. زه وایم چې هر مسؤل کار که حکومت کې وي که د غیر حکومت نه وي باید خپل مسؤلیت وپېژني، خپل صلاحیت وپېژني، تر څو زموږ د ځورېدلی کړېدلی ملت، زموږ د ځورېدلي کړېدلي خویندې چې هم یې ورور د لاسه ورکړی، هم یې پلار د لاسه ورکړی، هم یې خاوند د لاسه ورکړی، هم یې ګاونډي د لاسه ورکړی دی، په د 45 کلونو غامیزو کې دی شاملې دي. پوه شوې چې څو د دې دپاره یوه خوشحالي نیکمرغي د اسلام او شرعي چوکاټ کې زمینه ورته برابره کړي. عامه پوهاوی باید زنانه، موږ زنانه لرو، د مدرسې نه هر کال علما وخلاصېږي، دا علما به زنانهو ته باید کار وکړي، مستقیم د خپل پیغام زنانهو ته ورسوي، د خپل ستونزې مشکلات ټول د زنانهو سره شریکي او د زنانهو دعا او فریاد دی اوري چې
چې زنانه څه یې موږ خو دا خبره کوو که موږ تاسو یو کلي ته لاړ شو یو زنانه په یو اجرا کې راټولو کړو او د دې خبره موږ واورو موږ او تاسو د دې نه ډېر عبرت او نصیحت اخیستی شو. تشکر زدران صاحب، دا ډول پېښې چې په یوه ټولنه کې یو کس پورته کېږي په خپله مېرمن باندې، په خپله خور مور یا په خپله هغه د دوی په کورنۍ کې یو ښځه باندې دی لاس پورته کوي، تاوتریخوالی کوي، د دغه مخه تاسو تر اوسه نیولې ده؟ زه چې رښتیا خبره درته وکړم، ما د څو ورځې مخکې د نادرشاه په محکمه کې یوه ښځه وه غریبه، د دغه یو ماشوم بچی و، اوس په پښه حرکت که دغه یو بچی و 5-6 ګیلونه دی، دا اوبو ته ولوېده پوه شو که نه دا مړ شو. بیا دغه سړی راغی پوه شو که نه وایي چې موږ د پوره غریب یم چې یوه وسکر ته جوړه کړي پوه شو که نه. زه ولسوالۍ ته ورسره وړم، 2 بکسونه ورته وبسل، 4 کسان مې د ځان سره اندوره تیار کړه، د تذکیرې فوټوکاپي مې واخیسته. هلته چې کله د کلي صاحب کوټې ته ننوتو او دغه موږ غریبه د خور د غمجنه خور مې راننوته، د زه هغه چوکۍ نه کوز شومه، د شا مې ده طرف ته وړوله، زما خبره به خلک واوري، او د مخ مې د کلي صاحب طرف ته وړه. ما د کلي صاحب پوښتنه وکړه چې د سړی څه نومېږي؟ ما ورته ویل چې دا اصغر نومېږي. چې دغه ښځه څه نومېږي؟ ما ورته ویل چې شهیده پوښتنه مه نه وکړه. موږ په ټولنه کې دومره یو ادب موجود دی، که عنعنات یې ویلې که کلتور یې ویلې، چې پردۍ ښځه نام موږ په ژبه باندې نه شو اخیستی. نږدې ګاونډیان مې دي او ما ته یې نوم وضع کوه سفیره معنی چې ته څه نومېږې پوه شو که نه. دا په خپله دغه ښځې نه پوښتنه وکړه. ما ورته دا پوښتنه یې مه نه مه کوه. دلته د شرعي د دې دپاره نه دي آماده چې زه یې پردۍ ښځې نام په خوله باندې واخلم. که کله موږ د خپل ذهنونه فکرونه په کار باندې واچوو او دا وګڼو چې دا زما خور ده، دا زما ورور ده، دا زما مور ده، دا زما ترور ده، او حکومت په دې باره کې موږ ته قرباني وکړي، موږ بیا په ښه جرأت اخلاقي جرأت باندې کړای شو چې هر کور ته ډډه ورکوو، هر کور کې چې تاوتریخوالی وي او موږ ورته ووایو چې دا سمه لار نه ده. دا د اسلام او د شرعي چوکاټ خلاف لار ده چې ته د دغه خور سره د دغه ښځه سره یا د مور سره تاسو ځان مسؤل نه ګڼئ؟ ځان خو زه ډېر مسؤل ګڼم، خو دومره صلاحیت موږ ته په معاشره کې چارو کړی نه دی. کاشکې دا مسؤلیت ما ته راکړي چې زه د هغه ولسوالۍ مخکې هم رئیس ته شوی یم او اوس هم رئیس یم او قومي مشر یم. دا صلاحیت ما ته په متفق اجنډا باندې خلک وسپاري پوه شوه که نه، زه به د انشاءالله الرحمن د هر کور نه د هر کور نه به ځان خبروم او د دې مشکلات به مستقیما حل کوم. که ما نشو حل کولی حکومت ته به یې په میز باندې اچوم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. افغان صاحب، ستاسو ټولنه کې هغه تاوتریخوالی چې په اوسنیو شرایطو کې موجود دی او هغې ته د حل لار نه ټاکل کېږي، ولې نه ټاکل کېږي؟ ولې دغه ستونزه تر اوسه پر هغه ستونزه چې حلېږي د حل لار ورته شته خو لیکن هوارېږي نه، دغه ستونزه څه ده؟ ولې د مېرمنې حق خوړل کېږي؟ وروره تو ډېره ښه پوښتنه وکړه. واقعا دغه کومه خبره چې تو وکړله دغه خبره په دې پورې تړاو لري لکه تو ووایې دغسې ډېرې معاملې شته چې یوه جلګه یا یوه زنانه خپل حق غواړي، حق نه ورته ورکول کېږي یا جتای ورسره کېږي، خو هغه موږ هر یو مشر او هر یو ځوان یا ملا د ده وظیفه ده چې دوی لوټ شي، د دوی سره همکاري وکړي. زه په خپله ته وایم چې تر اوسه پورې داسې معاملات چې موږ ده لیدو چې په اسماعیل خیل منځۍ ولسوالۍ کې یا په هغه ساحه کې وي، انشاءالله موږ په ډېره وخت موږ دا مشکل حل کړي. لکه تېره ورځ مو ته ووایي د 2 زنانو مشکل و چې هغه په ډېر هغه شی و چې وایي وتښتولې وه، بله بیا په زور بولې وه، خو بالاخره دی زموږ مشکل چې کله د جلکۍ نه مو پوښتنه وکړه په خوښه دا مشکل موږ ورته حل کړل، ورته حل کوو یې کوشش کوو، بعضې پوتې وي باید موږ کوشش وکړو هغه حل کړو. ډېره مننه. خوشحاله اوسېږئ. مایع صاحب، وروستۍ پوښتنه تاسو ته راجع کېږي، که څه وخت کم دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا په پښتني ټولنه کې دغه د طلاق برخه دومره قوي روانه ده؟ ولې یو کس ته یوې مېرمنې ته په یوه نه خبره باندې طلاق ورکول کېږي؟ ولې یوه ښځه هغه د خپل ژوند نه مایوسه کېږي؟ جناب درمان صاحب په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې تاسو ښځې چې کومې دي دا ستاسو لباس دی. نو لباس خو سړی ښه ساتي که نه، او د ښځې ساتل هم ضرور دي. خو ځینې ښځې وي او بعضې د لباسونه به تاسو ګورئ په د بازار کې چې کله کلي ته نه جوړ کړي بیا چیچل کوي. ښځې هم باید بعضې داسې وي یو یې طلاق کړي چې بل یې وکړي، بل سړی هم ته ناپازاب شي. ښځو کې هم زورورې ښځې شته دي، داسې نه ده چې هر وخت کې د ښځې سره هغه کېږي زیاتی کېږي او سړي سره نه کېږي. بعضې ښځې نه ډېره ژبه اوږده وي، ډېره سخته شیشکه ښځه وي، مېړه کورنۍ سخته ناپازاب وي. نو په دې اساس باندې الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي
چې دغه ښځې چې کوم دي چې کله بدبختې ښځې وي یا خوله به بېځایه وایي نو دا تاسو وهئ غیر فضربوهن غیر مبرح داسې آیات دی چې دا ښځې تاسو وایئ ولې زخمي کوئ به نه هډوکي لاسونه به نه پرې ماتوئ او کله چې دا بیا ښځېتوب ته نه راتلله نو د هغې نه وروسته بیا طلاق ورکوه طلاق مباح ده ځکه کیدای شي ته راتلونکي کې د ښځه مړه کړي په خون باندې وړئ یعنې مړ کول یې نشته ولې دا خو یوې ورځې ژوند نه ده دا اوږد ژوند وي تر مرګه پورې نو مرګه پورې ژوند چې ته کوې ښه خبره دا ده چې طلاق یې کړي ابعز په مباحاتو کې بیا طلاق دی په عربو کې دا مسله بیخي ډېره ده یوه عادي خبره ده لیکن په پښتنو کې طلاق ورکول ډېر درنده خبره ده ولې مرګ چې کوم دی یو غیرت ګڼي یوه بدبخته ښځه یوه ټولنې کې بېکاره ښځه چې څوک مړه کړي چې ژبه وایي کوره خپلخونی یا پلرګنی چې هره ورځ به دلته مونږ رشړته وه منډې به راوهلې پرېږده چې مړه یې کړي وي چې غم نه خلاص شي نو په دې اساس باندې ویل یې پکار دی خو هډوکي شی به په متاوی نه او طلاق چې کوم د طلاق مشکله مسله نشته شرعي څه هغه نه لري مشکلات نه لري عزتمن ډېر تشکر خوشحاله اوسئ د ژمن راډیو درنو اورېدونکو دا وه ښځه د اسلام په پلوشو کې خپرونه چې تاسو له موږ 15 کسانو سره هر یو محترم خان صاحب ترڅنګ زدران صاحب مویا صاحب افغان صاحب څخه تاسو واورېده تر بله موږ ته اجازه راکړئ تاسو ته ښې شېبې ښه وخت ښې چارې ښځه د اسلام په پلوشو کې يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ای خلکو د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغې د هغې جوړه هم پیدا کړه سورت نساء دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې شوه